أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دو قسمه محرمات د دې آیت مبارک په ابتدایي حصہ کې ذکر شو چې یو ته محرمات ابدیه ویل شي چې هغې سره همیشه د پاره نکاح حرام ده، او دویم قسم محرمات رضاعیه چې یو ماشوم یا یو ماشومه د خپل مور نه علاوه د بلې زنانه پیوس کی نو هغې سره رشته د رضاعت ثابت شوله، هغې مور شوه، د هغې ټول بچي هغې رونه خویندې شو. نو نسب کې چې کومې رشتې حرام دي هغه ټولې رشتې په رضاعت کې هم حرامې دي. اوس دریم قسم محرمات ذکر کوي چې هغې ته ویلی شي محرمات بالمصاهره، چې هغه د نکاح کولو په وجه باندې هغه رشتې حرام وګرځي. یو زنانه سره نکاح وکړله نو د هغې مور، د هغې نیا، دا ټول په ده باندې حرام وګرځېدل. صرف نکاح کولو سره رخصتي شوې ده یا نه ده شوې، او صرف نکاح مثلا کویدن کې شوې ده او رخصتي هم لا نه ده شوې، او د هغې چې کومه مور ده نو هغه د دې نکاح کوونکي خواښې جوړه شوله، نو صرف نکاح کولو سره هم په ده باندې دا خواښې همیشه دپاره حرام وګرځېدله. نو دا یو محرماتو کې یو خبره ذکر کړې ده چې ستاسو د بیبیانو میاندې چې خواښې ورته ویلی شي نو دا په تاسو باندې چې صرف نکاح وشوه د یو زنانه سره نو د هغې مور، د هغې نیا داسې ورپسې ځه، دا ټولې رشتې په دې کس باندې صرف نکاح کولو سره حرام وګرځېدې. او که یو کس خواښې ته په بد نظر باندې وکتل نو ده باندې دا خپله ښځه همیشه دپاره حرام وګرځېده، ځکه خواښې دا په منزله د مور وي. څنګه چې د مور حیثیت دی نو همدغه حیثیت هغه د خواښې هم دی. نو دا یو محرمات ذکر کړل چې ستاسو د بیبیانو میاندې یعنی خواښیانې دا په تاسو باندې حرام دي. دویم محرمات دلته ذکر کوي ربائبکم. ربائبو دا جمع ده د ربیبتن. ربیبه ویلی شي پرکټې ته، چې یو زنانه په نکاح باندې واخلي
هغه مخکې کونډه وه یا طلاقه شوې وه او د بل خاوند نه بچي دي، د بل خاوند نه لور ده، نو دا د دې دویم خاوند سره چې د ښځې نکاح وکړه نو دا د ده پرکټې شوله. او دا صرف نکاح کولو سره نه حرامېږي چې یو زنانه سره یو کس نکاح وکړله او رخصتي نه ده شوې، دی ورته نږدې شوی نه دی او دی وایي چې یاره دا مور دا خو بوډۍ ده او دا لورې ځوانه ده، نو چې دا بوډۍ په نکاح باندې اخلم نو دا لورې ولې په نکاح باندې نه اخلمه. نو داسې حال کې که ده هغه نکاح ماته کړله، هغې له طلاق ورکړل، نو د هغې د لور سره د نکاح کولی شي، د هغې لور د دپاره په نکاح باندې اخیستل جایز دي. یا یې داسې وکړل چې د هغه مور یې ځان له په نکاح واخیسته او هغه لور یې خپل زوی ته په نکاح باندې ورکړه، نو دا هم جایز دي د دپاره. او که چېرې د رخصتۍ نه وروستو خلوت ثابت شوی دی، دوی دواړه یو بل سره یو ځای شوي دي، نو اوس که دی هغې ته طلاق هم ورکړي، که دی هغه د ځان نه جدا هم کړي، نو د هغې د لور سره د ده نکاح اوس مستقل طور باندې حرام ده. نو دلته هغه پرکټې چې هغه د هغې د مور سره دغه کسو نزدېکت کړی وي، دغه پرکټې پې حرام ده. او که صرف نکاح یې کړی د هغې د مور سره او بیا هغه مور یې ورله پرېښوده طلاق یې ورکړل، د دې پرکټې سره نکاح کولی شي، د دې ورته اجازت دی. دا دوه محرمات یې ذکر کړل. په محرماتو کې درېمه زنانه ذکر کوي چې هغې ته انګور ویلی شي. نو انګور که صرف زوی نکاح وکړله او هغې ته نږدې شوی ام نه دی، نو په دې سخر باندې دا انګور همیشه دپاره حرام ده. یعنی صرف نکاح کولو سره دا حرمت ثابت، څنګه چې نکاح کولو سره د خواښې حرمت ثابتېږي د زوم دپاره، نو دغه شان صرف نکاح کولو سره د سخر دپاره د انګور سره د نکاح کولو حرمت ثابتېږي. نو څنګه چې خواښې همیشه دپاره حرام ده، صرف نکاح کولو سره حرام ګرځي، نو دغه شان انګور چې زوی یې ورسره نکاح کړی ده نو د سخر دپاره همیشه دپاره هغه حرام ده. او دلته د زامنو سره یو شرط ذکر کړی دی، من اصلابکم، چې دا زامن ستاسو د پشت نه ستاسو د ملا نه پیدا شوي دي، یعنی دا ستاسو حقیقي زامن دي. نو دغه د حقیقي زامنو د ښځو سره چې انګور ورته موږ وایو، نو چې صرف نکاح د زوی شوې ده د یو زنانه سره، نو صرف نکاح کولو سره که دغه زوی مړ شو یا هغه طلاق ورکړل، نو سخر سره نکاح همیشه دپاره حرام ده. نو دا من اصلابکم دې دپاره ولګو چې په عربو کې یو دستور او طریقه دا وه چې یو ماشوم به یې راوستو، هغه به یې په کور کې لوی کو، نو هغه ته به یې زوی وی دا زما زوی دی، حالانکې هغه به زوی نو، هغې ته په عربۍ کې متبنا ویلی شي او اردو کې ورته لی پالک ویلی شي. نو دغه خولي چې ورته زوی ویلی دی نو هغه د چا زوی جوړیږي نه. نبی علیه السلام په کور کې همدغه د متبنا مسله پیښه شوې وه، د هغه نوم دی حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه، او دغه واحد صحابي دی چې د هغه نوم په قرآن مجید کې ذکر دی په سوره احزاب کې، فلما قضا زید منها وطرا، دغلته دا زیدون دا د هغه صحابي نوم دی چې کوم د نبی علیه السلام متبنا په خولې ورته زوی ویلو. په عربو کې دا دستور او طریقه وه چې متبنا زوی دا به د حقیقي زوی په حکم کې شمار کو. نو که هغه متبنا زوی به خپلې ښځې ته طلاق ورکړل یا به هغه مړ شو، نو دا به خلقو انګور ګڼله او دې سره نکاح به هغې مستقل طور حرام ګڼله. د دې کې د هغې اجازت ورکو چې د حقیقي زوی د ښځې سره د انګور سره نکاح حرام ده، خو د متبنا د زوی د هغه د ښځې سره چې هغې ته هم خلکو انګور ویله د هغې سره نکاح حرام نه ده. دا نکاح نبی علیه السلام په خپله کړې ده چې کله حضرت زید رضی الله تعالی عنه خپلې بیبي ته طلاق ورکړل، نو د هغې نه پسو بیا نبی علیه السلام د هغې سره نکاح وکړله او دغه شان د دې غلط رسم خاتمه وکړله چې کوم په عربو کې جاري و چې د متبنا زوی ښځې ته به د انګور حکم ورکو. نو دلته ورسره ځکه من اصلابکم د زامنو سره دا شرط لګولی دی چې دا ستاسو حقیقي زامن وي، نو د حقیقي زوی د ښځې سره چې انګور ورته وایو د هغې سره نکاح مستقل طور باندې حرام ده. په محرماتو کې څلورم نمبر
دوه خويندې په یو وخت باندې په نکاح کې جمع کول دا ناجایز او حرام دي. عربو کې د دې خبرې سباق نو. دوه خويندې به په نکاح کې جمع کولې، درې او څلور به هم جمع کولې. اسلام حکم راولېږو چې دوه خويندې په یو وخت باندې په نکاح کې جمع کول دا ناروا او حرام دي. او دغه شان هر هغه دوه زنانه چې هغې کې یو نر فرض کې او د هغې دواړو په منځ کې نکاح حرام وي، نو هغه دواړه زنانه دا په نکاح کې جمع کول دام حرام دي. مثلا د یو سړي په نکاح کې یوه ښځه ده او د هغې ښځې خورزه ده، نو دا حرام ده د ترور سره په یو وخت کې په نکاح کې جمع کول. څنګه چې د خینې حرام ده په یو وخت باندې دله په نکاح کې، نو د هغې خینې لور چې د دې ښځې خورزه ده دا هم حرام ده. اوس که دې کې یو نر فرض کې، مثلا دا کومه ښځه چې د په نکاح کې دا نر فرض کې، نو دا د خورزه شوله، نو څنګه چې د ماما او خورزې په منځ کې نکاح حرام ده، نو دغه شان دغه دوه د ترور او خورزه په یو وخت باندې په نکاح کې جمع کول دام ناروا او حرام دي. دغه شان ترور او ریره که دې کې یو نر فرض کې، دا ترور نر فرض کړي دا تر شو، نو د تر او د ورېرې په منځ کې نکاح حرام ده. نو دغه شان دا دواړه دا ترور او ریره په یو وخت کې په نکاح کې جمع کول دام ناروا او حرام دي. او دا دوه خويندې چې څنګه ذکر کړي دي، نو که د دوه خويندو کې موږ یو نر فرض کړو دا رور او خور شو، نو څنګه چې د رور او خور په منځ کې نکاح حرام ده، نو دغه شان دغه دوه رشتې دا دوه خويندې په یو وخت باندې په نکاح کې جمع کول دام ناروا او حرام دي. که یوې ښځې ته طلاق ورکو او بیا د هغې عدت تیر شو، نو د هغې د بلې خور سره بیا نکاح کېدی شي. یا دا یو خور یې مړه شوله، نو بیا د هغې بله خور په نکاح باندې اخیستلی شي. نبي علیه السلام دوه لوڼه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته پرله پسې ورکړې وې. یو لور یې ورله په نکاح ورکړه، هغه وفات شوله. د هغې د وفات نه وروسته بیا ورله بله لور په نکاح باندې ورکړله چې هغه هم وفات شوله. نبي علیه السلام وفرمایل که زما بله لور وې، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته مې په نکاح باندې ورکړې وې. یعنې په یو وخت باندې دوه خویندې په نکاح کې جمع کول دا ناروا او حرام دي. و امهات نسائکم، امهات د جمع ده، ویلی شي مور ته، امهات میاندې. او نسائکم، نساء دام جمع ده، د دې واحد د امرأتون. دلته د نساء نه مراد هغه زنانه دي چې هغه د یو کس په نکاح کې راغلي وي. چې نکاح کې راغله د بیبي شوله، نو د هغې مور، د هغې نیا، دا ټولې د خواښیانو په حکم کې دي، دا همیشه دپاره حرام وګرځېدي. که داس کسو د خپلې بیبي ته نږدې شوی دی او که نه دی نږدې شوی، خو صرف نکاح شوی دا رخصتي هم نه ده شوې، نو خواښي د هغې سره نکاح کول ناروا او حرام دي. البته میرنه خواښي، که د ده د ښځه مړه شوه او دی بیا میرنه خواښي سره نکاح کوي، نو میرنه خواښي په نکاح باندې اخیستل جایز دي. خو چې کومه د دو حقیقي خواښي ده، نو هغې سره نکاح کول همیشه دپاره ناروا او حرام دي. نو دا یو محرمات ذکر کو چې ستاسو خواښیانې دا تاسو باندې په نکاح باندې اخیستل همیشه دپاره حرام دي. وربائبکم اللاتی، او ستاسو هغه پرکټې فی حجورکم چې هغه ستاسو په غیږ کې دي، ستاسو په تربیت کې دي، من نسائکم اللاتی، ستاسو د هغه بیبیانو نه دخلتم بهن چې تاسو هم بستری کړې ده د هغوی سره. یو زنانه په نکاح باندې واخیستله او هغې سره هم بستری مو کړه او د هغې د بل خاوند نه د هغې سره لور راغلې ده، نو اوسو که دی دې له طلاق ورکوي او وایي چې دا لورې په نکاح باندې اخلمه، نو دا ربیبه، دا پرکټۍ دا د دپاره همیشه دپاره حرام ده، ځکه دی د هغې مور ته نږدې شوی دی، هغې سره هم بستری کړې ده. او بیا په خپله ذکر کوي فإن لم تکونو، که چېرې نه یې تاسو ای خاوندانو دخلتم بهن چې تاسو هم بستری کړي د هغې سره، هم بستری هم نه ده کړې د هغې زنانه سره، صرف نکاح شوې ده، رخصتي هم شوې ده، خو خلوت ثابت نه دی، او بیا سوچ وکړو چېرې دا مې خوښه نه ده، دې له به طلاق ورکړم او د دې لور سره بیا نکاح وکړم، نو په داسې حال کې بیا د هغه پرکټۍ سره نکاح کول دا جایز دي. او که نه هم بستری شوې ده د مور سره، نو بیا د هغې د لور سره نکاح چې د ده پرکټۍ ده دا همیشه دپاره حرام ده. نو که تاسو هم بستری نه ده کړې او بیا هغه لورې په نکاح باندې اخلئ، هغه مور یې د نکاح نه جدا کوئ،
فلا جناح علیکم نو نشته دی څه ګناه په تاسو باندې. بیا هغه پرکټې سره نکاح کول ستاسو دپاره جایز دی. درېیمه حرام رشته وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، وحلائل او منکوحي چې په نکاح باندې اخستی وي ابنائکم زامن ستاسو چې هغه ستاسو انګیان دي د زوی ښځه ده، الذین هغه زامن من اصلابکم چې ستاسو د پشت نه پیدا دي، یعنی حقیقي زامن دي ستاسو. نو د حقیقي زوی ښځه چې هغې ته انګور ویلی شي د هغې سره نکاح مستقل طور حرام ده. که زوی ورسره صرف نکاح کړې ده رخصتي نه ده شوې دی ورته نږدې شوی نه دی نو دا انګور مستقل طور دا د سخر دپاره همیشه دپاره حرام ده. که دا زوی مړ شو انګور کونډه پاتې شو اسخر یې په نکاح نشي اخیستلی، که د زوی ورته طلاق ورکړل او بیا د ده پلار یې په نکاح اخلي د دپاره دا انګور ده، لهذا دا همیشه دپاره حرام ده. څلورمه حرام رشته وان تجمعو او دا چې تاسو جمع کې په نکاح کې بین الاختین دوه خویندې په یو وخت باندې، نو دا هم په تاسو باندې حرام دي. الا ما قد سلف مگر هغه څه چې کوم مخکې تیر شوي دي، جاهلیت په زمانه کې تاسو کړي دي نو هغه درته معاف دي. چې کله اسلام خلقو قبول کو او داسې مسله چاته پیښه شوه چې د هغه په نکاح کې دوه خویندې وي په یو وخت باندې، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې یوه خور هغه باقی پاتې که په نکاح کې او دویمې خور ته طلاق ورکه، اوس دا ستا په نکاح کې باقی پاتې کېدل دا ستا دپاره ناروا او حرام دي. نو هغه بیبیانې د خپل ځان نه د خپلې نکاح نه جدا کړلې. ان الله بشک الله پاک کان غفور الرحیم دی ډیر بخونکی او ډیر مهربانه. نو که د جاهلیت په زمانه کې د اسلام قبلولو نه مخکې تاسو دغه محرمات په نکاح باندې اخیستي دي نو اوس یې د ځان نه جدا کې نو د هغې زړې خبرې ګناه به په تاسو باندې نه هغه به درته الله پاک معاف کړي او د دې نه پس د دغې محرماتو سره نکاح کول دا ستاسو لپاره ناروا او حرام دي. و امهات نسائکم او خواخیان استاسو دا ستاسو دپاره په نکاح باندې همیشه دپاره حرام دي. و ربائبکم اللاتی او ستاسو هغه پرکټې هغه په نکاح باندې ستاسو دپاره اخیستل حرام دي. فی حجورکم چې هغه ستاسو په غیږو کې ستاسو په تربیت کې دي. من نسائکم اللاتی ستاسو د هغې بیبیانو نه هغه پیدا دي دخلتم بهن چې تاسو هم بستری کړي وي د هغې سره، نو بیا د پرکټې سره نکاح حرام ده. فإن لم تکونوا دخلتم بهن که چېرې تاسو هم بستری نه کړي د هغې سره، د مور سره صرف نکاح شوي د هم بستری نه ده شوي بیا پکې طلاق واقع شو نو د هغې د لور سره چې پرکټې ده د سړي دپاره اوس د هغې سره نکاح کول د دپاره جایز دي. فلا جناح علیکم نشته دی څه ګناه په تاسو باندې په دې نکاح کولو کې د دې پرکټې سره. وحلائل ابنائکم او د انګیاندو سره ستاسو چې ستاسو زامنو ښځې دي ستاسو انګیان دي الذین هغه زامن من اصلابکم چې ستاسو د پشت نه پیدا دي یعنی ستاسو حقیقي زامن دي. د حقیقي زوی د ښځې سره چې انګور ورته ویلی شي که صرف نکاح د زوی شوی ده رخصتي هم نه ده شوې نور ته دی نږدې شوی دی هم د هغې سره نکاح د سخر دپاره مستقل طور حرام ده. وان تجمعو او دا چې تاسو یو ځای کې جمع کې په نکاح کې بین الاختین دوه خویندې په یو وخت باندې نه دا هم ستاسو دپاره حرام دي. الا ما قد سلف مگر هغه څه چې کوم مخکې تیر شوي دي هغه درته معاف دي. ان الله بشک الله پاک کان غفور الرحیم دی ډېر زیات بخونکی او ډېر مهربانه. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.